سلامونه احترامات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. د ترکیې نه افغان کډوال ولې بیرته افغانستان ته ریپورټ کیږي؟ ملګرو، تاسو ټول به خبر یاست چې په دې ورځو کې په ګڼ شمېر باندې افغانان په ترکیه کې نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ستنیږي. داسې راپورونه دي چې په اونۍ کې تقریبا 3 پورې چارټر طیارې افغانستان ته د افغان مهاجرینو ډکې بیرته ستنیږي. د دې څه وجه کېدلی شي چې په دومره غټه سطح باندې افغان مهاجرین بیرته د ترکیې نه شړل کیږي، بیرته افغانستان ته ریپورټ کیږي؟ ملګرو، په ترکیه کې د مهاجرو د حقوقو مدافعین یا فعالان چې کوم دي هغه وایي چې داسې امکان دی ولري چې د طالبانو دولت د ترکیې دولت سره هوکړه کړي او د دغه هوکړې د لاندې دغه افغان مهاجرین بیرته افغانستان ته ریپورټ کیږي. دغه کم دقیق او کم رسمي خبر نه دی، نه دغه خبر کم رسمي اړخ خپور کړی دی، ولې په ترکیه کې چې کم د مهاجرو کم سازمانونه دي دوی دغه امکان ښودلی چې امکان دی ولري چې د طالبانو دولت د ترکیې دولت سره هوکړه کړي. ولې بعضې راپورونه داسې هم شته دی چې په ترکیه کې څه موده بعد انتخابات دي او د اوسني حکومت چې کوم مخالفین دي اکثرا دوی په اوسني دولت باندې انتقاد کوي او دوی د مهاجرو مسله ډیره زیاته مخکې ته کوي. هر کله چې دوی په اوسني دولت باندې نقد کوي نو دوی د مهاجرو زیاتوالی باندې ډیر زیات انتقاد کوي او د وجې په اوسني دولت باندې ډیر زیات په انتخاباتو کې فشار دی او دوی دغه فشار ختمولو لپاره دوی کوشش کوي چې افغان چې کوم کډوالي دا دوی بیرته افغانستان ته ریپورټ کړي. که موږ وګورو په ترکیه کې ځان ته افغان کډوال نه دي، دلته د سوریې او د نورو ډیرو ملکونو مهاجرین پراته دي، نو دوی ولې ځان ته افغان کډوال بیرته ټارګټ کوي او دوی بیرته افغانستان ته لیږي؟ دا ډیر زیاته تشویش وړ خبره ده چې کوم افغان مهاجرین دی هغه په انتهایی زیات سخت حالت کې دي. حتی داسې راپورونه چې افغان مهاجرین په ترکیه کې د خپل کورونو نشي راوتلی، دوی په خپل کورونو کې ایثار دي. داسې اوازې هم شته چې په پولیس ورځي او د دوی په کورونو چاپی اچي او دوی د کورونو روباسي او دوی بیرته افغانستان ته ریپورټ کوي. نو د افغان کډوالو په ترکیه کې به انتهایی زیات سخت وضعیت دی، د ډیر سخت حالت نه تیریږي. ډیرو ملګرو دغه پوښتنه کړې وه چې دوی کمنټونه کړي وو چې دلته کم مهاجر دي په ترکیه کې دوی ډیر زیات په سخت وضعیت کې دي او په نورو ملکونو اروپایي ملکونو کې چې کوم مهاجرین دي باید دوی ته غږ اوچت کړي. نو دې لپاره ما هم دغه ویډیو جوړه کړه او دغه څومره معلومات چې ما راټول کړي دغه مې تاسو سره شریک کړل تر دا دمه. که تاسو کوم ملګري څه معلومات لري او څومره دغه زما معلومات صحیح دي دقیق دي، تاسو په کمنټس کې ما سره دغه معلومات شریکولی شئ. که هر ملګری په ترکیه کې اوسیږي او دوی موږ سره دغه ټول معلومات شریک کړي ترڅو موږ دغه معلومات راوالو دلته چې کوم د مهاجرو سازمانونه یې هغو سره شریک کړو او دوی دپاره یو غږ جګ کړو. دغه زموږ ستاسو د ټولو مسؤلیت دی، ځکه افغان کډوال په ترکیه کې په انتهایی زیات سخت حالت کې پراته دي او دوی لکه څرنګه چې مخکې ما ویلي دوی د خپلو کورونو نه حتی نشي راوتلی. نو ملګرو، که هر څوک دقیق معلومات لري د دې نه علاوه نور څه داسې معلوماتي چې هغه باید موږ سره شریک شي ترڅو موږ دلته د مهاجرو سازمانونو سره شریک کړو ترڅو دوی دپاره موږ غږ جګ کړو. مننه ملګرو.